ډیورن کرښې ته څیرمه د داعش د یو غړي نیول کېدو ته د افغان حکومت غبرګون. السلام علیکم. د پښتو نیوز یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په افغانستان کې د افغان حکومت ډیورن کرښې ته څیرمه د داعش د یو غړي د نیول کېدو په غبرګون کې وایي چې دا نیونه د دوی هغه ادعا ثابتوي چې اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکزونه لري. د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې داعش د ډیورن کرښې هغه غاړه کې ځالې لري او په خبره یې دوی په دې تړاو یو لړ راپورونه هم خپاره کړي دي. د پاکستان حکومت تر دې دمه د ښاغلي ذبیح الله مجاهد دغه ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې په ځلونو ورته تورونه پر افغان حکومت هم لګولي او پاکستان ادعا کړې وه چې داعش ډله په افغانستان کې مرکزونه لري. د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په پاکستان کې له داعش ډلې ملاتړ کیږي. ښاغلی ذبیح الله مجاهد تور پورې کوي چې پر افغانستان د دوی له واکمنېدو وروسته ځینې ترهګریزې پیښې چې شوي د نوموړي د ادعا له مخې پلان او مدیریت د ډیورن کرښې له هغې غاړې شوی به. د ښاغلي ذبیح الله مجاهد په خبره چې د داعش ټولې ځالې باید ړنګې شي، هغوی چې له دې پدیدې نه د خپلو موخو لپاره استفاده کول غواړي په خپل موقف باید له سره غور وکړي او داسې اقدام ترسره کړي چې هغه د سیمې ثبات او امنیت باندې تاثیر وکړي. د ترکي دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد استخباراتي ادارې MIT یو ترکي وګړی چې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش پورې تړاو درلود ډیورن کرښې ته څیرمه د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیولی دی. د ترکي دولتي خبري اژانس انادولي د امنیتي سرچینو له خولې ویلي چې نیول شوی کس محمد ګورن یا محمد ګورن نومیږي او ادعا کړې چې د داعش د خراسان څانګې غړی دی.